بحیثیت پښتون که موږ وګورو نو موږ ټول ځان ته افغان وایو او افغان یو بحیثیت پښتون، خو چې موږ ځان ته افغان وایو یا پښتون وایو موږ سره امتیازي سلوک کېږي، خاص کر په نادرا کې. تاسو هم د دغه تعصب څه وخت کې شکار شوي وئ، دغې ته په کوم نظر باندې ګوري یا دغه خلکو ته څه پیغام ورکوي چې آیا موږ د دې نړۍ نه یو، د دې ملک نه یو، یا چې کوم دی ولې موږ سره داسې سلوک کېږي؟ زیاتوب کې موږ په دې حواله باندې په پارلیمنټ کې چې زه کله په سینټ کې وم بار بار موږ غږ پورته کړی چې د پښتانه سره که په بلوچستان کې دي که په خیبر پښتونخوا کې دي، هغه پښتون که په پنجاب کې دي که په سند کې دي، و هغه ته د پاکستان د اول شهري په سترګه نه کتلی کېږي، د دویم نمبر شهري په سترګه ورته کتلی کېږي، وګړي په سترګه د اصل وګړي په سترګه نه ورته کتلی کېږي. لهذا دغه امتیازي سلوک چې کېږي، حالانکه یو سړي به هر څه چې حکم ستا قانون تا جوړ کړی د نادرا د هغه مطابق به تمامې تقاضې پرایي، مګر ته به تکلیف ورکوې. ولې تکلیف ورکوې؟ نو دې څخه دا معلومېږي چې یا خو زما ژړه پر تا درنه ده، یا زما پګړۍ زما لنګوټه ستا نه ده خوښه، یا زما ژبه ستا نه ده خوښه، یا زما وطن ستا نه دی خوښ، بل یو شی نشته. لهذا دغه امتیازي سلوک د پاکستان د وفاق او د فیډریشن د کمزوري سبب جوړیږي او د قوت او د مضبوطي او د استحکام سبب نه دي. داسې کښني کښني خبرې وه، ستا د بچه تعلق، ستا د بچه تعلیم، د هغه تربیت دا تعلق لري در شهریت پورې، شهریت تعلق لري تر شناختي کارډه پورې، چې دی تا ته نه کېدر، تا ته په یوه اداره کې ایډمیشن نه میلاویږي، ستا په بینک کې اکاونټ نه خلاصېږي، تمام ستا پاسپورټ نه شي جوړولی، ته تجارت نه شي کولی، نو تا خو پر ما باندې د زندګۍ ګلې دروازې بندې کړې. نو چې ته دا د ما سره بار بار کوې، نو ته ما چېش ته مجبوره کوې؟ ته ما اوس څه ته مجبوره کوې؟ زه اوس کومه ناره ولګوم؟ نو چې کومه ناره پر تا نه لګېږي هغه زه ولګوم، نو ته به وایې دا د ریاست دښمن دی، لیکن ته ما ته خپل حق نه راکوې. لهذا دا ډېر کښني خبرې نه دي. دا شهریت د پاکستان د هر وګړي بنیادي حق دی او دا آئین ورکړی دی چې کوم څوک د پاکستان وګړی وو، ته به د زندګۍ هر سهولت د عمل کو هغه ته ورکوي. تا څه شي ورکړی؟ تا تعلیم ورکړی؟ نه دی ورکړی. تا صحت سهولتونه ورکړي؟ نه دي ورکړي. تا د بجلي سهولت ورکړی؟ نه دی ورکړی. د خیبر پښتونخوا څخه بجلي جي تا څه شي ورکړي دي؟ په څو یوړې برته پر ما په څو خرڅه؟ په اتو په نورو په یوړې پر ما په 80 روپۍ یونټ خرڅه. د بلوچستان څخه ته ګیس وړې، تا بلوچستان ته څه شي ورکړي دي؟ یعنې ته د ډیره بوکټي څخه ګیس وړې، په ډیره بوکټي کې ګیس نشته. د بلوچستان 2 ضلعې دي، په 8 ضلعو کې ګیس شته، هغه هم 9 کې برابر. او زه تعصب نه کوم نه لسانیت کوم، لیکن په نورو صوبو کې زما د بلوچستان په ګیس کارخانې چلیږي، د خیبر پښتونخوا په بجلي کارخانې چلیږي. نشته ما ته بجلي هم نه راکوې، ما ته ګیس هم نه راکوې، زما وسایل د ما څخه وړې، تعلیم سهولت هم نه راکوې، د صحت سهولت هم نه راکوې، ما ته امن او سکیورټي هم نه راکوې. یو شهریت شناختي کارت دې راکړی دی، احسان را باندې چې هغه هم راساخي، تا ما ته بل څه شي راکړی؟ او ملک په څه شي چلیږي؟ زما په جیب چلیږي. ملک زما په جیب چلیږي. نو چې زما په جیب زما ملک چلیږي، لیکن هغه زما خدمت زما د ضرورتو نشي کولی، بلکې زما د نن د زندګۍ خیرات غواړم. خیبر پښتونخوا، بلوچستان، پاټا، وزیرستان وروره یو شی نه کوم، خو زما زندګي نه ده محفوظ. نن په لکي مروت کې پولیسو د پاکستان د ریاست یو اداره ده اهمه، د بلې ادارې خلاف احتجاج کوي. دا خو به نو ما نه ورته ویل. نو دا غټ غټ سوالونه دي. په کار دا ده ملک د ملک واکداران پر دې غور وکړي، بیا د عمل سمیږي. لیکن موږ و دغې مجلسو ته د پاکستان په قومي اسمبلي کې او په سینټ کې د خبرو کولو چې څوک وغواړي چې پر دې خبره وکړي، د خبرو کولو اجازه هم نه ورکړي. نو زه به بیا څه کوم؟
ډېره زیاته مننه حضرت. یو وارې بیا ستاسو ته حیات شاکر یم چې د خپل قیمتي اصول لمحې زموږ په نوم کې. ډېره مننه. بالکل قدرمنو کتونکو اوریدونکو دا زموږ مشر مېلمه حضرت مولانا حافظ حمدالله صاحب. زه به د خپل پوډکاسټ په اختتام په یو شعر باندې کوم او دا شعر به زه حضرت ته ډالۍ کوم چې چینار چینار زلمي دي او شملې شملې سرونه. چینار چینار زلمي دي او شملې شملې سرونه، نختر نختر ځوانۍ دي او د علم ادب غرونه. خاد آباد بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.